لعنت شه په داسې پښتنو باندې چې د یو سینټ په سیټ باندې خپل تاریخ خرڅوي، خپل خاوره خرڅوي، خپل ایمان خرڅوي او خپل پښتو خرڅوي او خپل کام خرڅوي. او لعنت شه په هغه عالمانو باندې چې د دین په نوم باندې سیاست کوي او په سیټ باندې خپل ضمیر خرڅوي، خپل اسلام خرڅوي، خپل خاوره خرڅوي او خپل وطن خرڅوي. لعنت شه په داسې بې ضمیره خلکو باندې. الحمدلله موږ داسې مشر لرو چې د هر ظالم او د هر جابر په مخ کې لکه غر لکه مینار ولاړ دی او ټیټ سری چاته نه کوي، خپل ضمیر نه خرڅوي، خپل خاور خپل وطن نه خرڅوي او د خپل ولس سودا د چا سره نه په سیټونو کوي او نه په دولتونو کوي. پښتون مشر دی او نر مشر دی محمود خان چکزی. زنده باد او آزاد پښتونستان پاینده آباد. سر بنکم کی ټغیار تزا بشوخ غمدار ته پښتو سرور کوم ز پښتنو لوی کړی یم ز پښتنو